بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ګریډ 6 ساينس دی، د شپږم جماعت جنرال ساينس دی، او دا به زه اوس شروع کوم. یونټ نمبر 1 فرست یونټ به شروع کوو د خیره سره. اولنی یونټ دی سیلولر ارګنایزیشن. د دې چپټر نوم دا دی او د دې آوټکمز ورکړل دي چې کله سټوډنټس طالب علمان دا چپټر ووایي نو په اخره کې به هغوی څه زده کړه وکړي. نو دا یې هغه ورکړل دي. اوس ډایرکټ زه خپل ټاپک ته ځم. نو ټاپک چې کوم دی هغه دی سیلولر ارګنایزیشن. نو دا سیلولر راوتی د سیل نه دی او تاسو سیل پیژنئ چې د ساه لرونکو د وجود بنیادي اکایي چې کومه ده هغه سیل دی، هغه په تفصیل کې وایو. ارګنایزیشن منظم کېدو ته وایي، رایوځای کېدو ته وایي په پښتو کې. مطلب یې دا دی چې کله سیلولر ارګنایزیشن سمپل ساده طریقې باندې مطلب دا شو چې کله زموږ سره سیل رایوځای شي او ساه لرونکی جوړ کړي نو دې ته سیلولر ارګنایزیشن وایي. اوس تاسو له درکړل د نمبر 1 جمله وایي can you identify something which is common in all of the following picture. په دې لاندینی تصویر کې وایي تاسو معلومولی شئ، تاسو پیژنګلو کولی شئ which is common in all of the following picture چې په دې لاندینو کې هغه څه دي چې هغه په دې ټولو کې مشترکه دي او یو شانتي دي. هغه خبره کې تاسو آیډنټیفای کړئ. لاندې تاسو یو تصویر درکړی دی، یو سنیک مار دی، میږی دی، ګولې ورکړی دی، مشرومز یې ورکړي دي او بوټی ورکړی دی، بوټي پاڼې دي، تصویر دی. وایي په دې ټولو کې په شریکه مشترکه او شریک خصوصیت څه دی چې په ټولو کې یو شانتي کامن وي. نو بیا یې ورکړی دی وایي یس، وایي او موږ پکې معلومولی شو all of these are living things. دا ټول چې دي نو ساه لرونکي دي. all living things share some characteristics. ټول ساه لرونکي چې دی نو دا څه نه څه ځینې خصوصیات چې دی نو د یو بل سره شریک کوي. هغه خصوصیات کم دي چې لکه د یو بل سره یو شانتي. شریکولو مطلب دا دی چې د ساه لرونکو ځینې خصوصیات د یو بل سره یو شانتي که نه. نو نمبر 1 دوی ورکړی دی چې ټول ساه لرونکي به څه کوي، د نیډ فوډ. دا یو داسې خصوصیت دی چې دا مشترکه دی، دوی ټولو په شریکه باندې دی ساه لرونکو. وایي دوی ته د خوراک ضرورت دي. they grow with the passage of time. دا د وخت تېرېدو سره غټېږي. دا هم د ټولو ساه لرونکو خصوصیت دی. که موږ بوټي ته ګورو، که ځناور ته ګورو، که انسان ته ګورو، دا په شریکه باندې دی کامن کرکټر دی که نه. او دا په بوټي کې هم وي، په انسان کې هم دی، په ځناور کې هم دی چې دوی د وخت تېرېدو سره غټېږي. بل they produce waste and excrete them. دوی په خپلو وجودونو کې پالتو مادې جوړوي او د بهر یې خارجوي. بیا نو چې مونږ فکر وکړو نو دا خبره هم صحیح ده. په ټولو ساه لرونکو کې چې کله خوراک کوي نو پالتو مادې پرې جوړېږي، د خپل وجود نه بهر هم خارجوي. excrete وایي خارجولو ته. they can move towards or away from things. د ساه لرونکو بل خصوصیت داسې دی چې په ټولو ساه لرونکو کې وایي دوی چې دی نو حرکت کولی شي یو طرف ته are away from the things. یا څه څیزونو طرف ته حرکت کولی هم شي او د څه څیزونو طرف نه حرکت واپس بل بیرته هم کولی شي، لکه لرې هم تللی شي. لکه مثال په طور دوی تر خوراک ضرورت وي نو هغه طرف ته حرکت کوي، چې کله ورته څه خطر وي نو دا د هغه ځګي نه واپس حرکت کوي، واپس بل طرف ته ځي. دا بل خصوصیت دی چې د ټولو ساه لرونکو مشترکه دی او یو شان تریب کې. they are sensitive to changes in their surrounding and they respond to these changes. بل خبره دا ده چې د ساه لرونکي مشترکه خصوصیت دا دی چې they are sensitive. دا حساس دي. مطلب دوی پیژنګلو کوي to changes in their surroundings. د دوی په ارد ګرد کې په غیر چاپیره ماحول کې چې څه بدلون راځي نو دا هغه محسوسه یو او هغه پیژني. and they respond to these changes. او چې دا کم بدلون ورته راځي دغه ته چې دی نو دوی جواب هم ورکوي، سره د عمل ورته هم شو کوي. مثال په طور لکه اوس مونږ خپل مثال واخلو، د انسان چې کله یخني راشي نو دی کوټ واچوي، ځکه چې په ماحول کې بدلون راغلی. ګرمې کپړې واچوي، چې د ګرمۍ موسم راشي نو هغه کې بیا د یخې کاټنې کپړې ګوري ځان نه، په کیته کښېني، یخې اوبه څښي. دغه شانتې مثال په نورو ساه لرونکو په ځناورو کې هم دی چې هره کله په ماحول کې بدلون راځي نو د هغه ته سینسیټیو دی. دغه بدلون چې دی نو چینج چې کم دی نو هغه محسوسوي او هغه ته جواب هم ورکوي. ریسپاند مطلب دی رد عمل ورته هم پیش کوي خپل جواب که نه. نو جواب زمونږ دا چې مونږ ته رد عمل پیش کوي. په یخنۍ کې ګرم خوراکونه کوي خلک او ګرم کوټونه کپړې اچوي. دغه شانتي کار په ګرمۍ کې کېږي. بیا دغه شانتي په نورو ځناورو کې هم دی، هغه په تفصیل سره په نمبر وایو. they reproduce for the continuity of life. د ساه لرونکي مشترکه بل خصوصیت دا دی چې دوی به خپل نسل پیدا کوي، خپل نسل به زیاتوي د ژوند جاري ساتلو دپاره. کنټینیوټي جاري ساتلو ته وایي او ریپروډیوس او ریپروډکشن چې دی نو دې ته عملي تولید وایي، د نسل زیاتول، بچي پیدا کول. نو د ساه لرونکو مشترکه خصوصیت دا دی چې د ټولو په شریکه باندې دی چې یاره دوی به خپل نسل سیوا کوي، که بوټي دي که ځناور دي که انسانان دي نو هله به دوی دا ژوند جاري. که داسې نه وي نو ژوند به جاري نه پاتې کېږي. نو دا مشترکه خصوصیت دی، په دې کې کامن کرکټر دی. بله خبره دا ده they respire to release energy from food. د ساه لرونکو بل کامن او مشترکه خصوصیت دا دی چې دوی به ریسپایریشن کوي. ریسپایریشن چې کوم دی یا ریسپایریشن دا ځان یو ټاپک دی
چې کله مونږ خوراک وکړو د هغه سره اکسیجن ګیس میلاو شي او د هغه نه انرژي راوځي دغه ته ریسپایریشن وایي. نو ساه لرونکو دا په ټولو کې کیږي. نو خصوصیت یې دا دی بل مشترکه چې یاره دوی به د خوراک نه چې دی نو انرژي طاقت پتې حاصلوي. انرژي څه ته وایي؟ طاقت ته. د ریسپیریشن یا ریسپایریشن به کوي او په دغه دوران کې به دوی څه کوي؟ دوی به طاقت حاصلوي د خوراک نه. دا مشترکه خصوصیت دی دا په ټولو ساه لرونکو کې دی. بله خبره دا ده they are made of cells. ټول ساه لرونکي چې کوم دی نو دا به د سیلز یا د خلیو نه جوړي. څوک ورته خلیه وایي څوک ورته خلیې وایي دواړه ټیک دی. مشترکه خصوصیت د ساه لرونکو بل دا دی چې they are made of cells دوی د خلیو نه جوړ دي. اوس پاتې شو بل ټاپک لاندې چې کوم دی سیل. دی له به انشاءالله زه راځم او بل ویډیو کې ځکه چې دا ویډیو اوس ډېره زیاته اوږدیږي او د دې چې کوم مشکل الفاظ دي هغه به هم زه د دې ویډیو په اخیره کې چې دی نو په یو پیج باندې جدا ولیکم او تاسو ته به په دې ویډیو سره یو ځای شیر کړم. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ملګرو نو د دې لپاره تاسو داسې کار وکړئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ. نو ماته به حوصله میلاو شي او زه به مخ په وړاندې باندې په دې کتاب کې ځمه چې ماته پته ولګي چې یاره زما ټیچینګ کې چې دی افیکټیو دی زده کړه دې کېږي که نه کېږي دی. نو دا دغه به هم ماته وشي دا معلومات به راته هم وشي او حوصله به راته هم میلاو شي. د دغه ځای پورې دا اوسنۍ ویډیو پوره ده.